اوس په یو کلیک سره د خپل ټلیګرام چینل کسان اضافه کړئ. ملګرو څنګه کولی شو چې د خپل ټلیګرام چینل کسان اضافه کړو ممبرز؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټي کامرس سکلز کې نوی یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې په ټایم در ورسېږي. راځئ په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه کومه چې دغه چینل زموږ د یو خاص ملګري دی او دې کې تاسو کولی شئ د اے آی په اړه او همدارنګه نور زیات ایډیټینګ او د ټکنالوژي په اړه معلومات ترلاسه کړئ. کوشش وکړئ د دې چینل په ډسکرپشن کې لینک دی، په هغه لینک باندې کلیک کړئ او دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو د ده تر ورسېږي. ملګرو بالکل خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوئ. کوشش وکړئ دغه چینل درسره حتمي سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې د ټکنالوژۍ نه او همدارنګه د اے آی په برخه کې او همدارنګه د ایډیټینګ په برخه کې ډېر زیات مهارت ترلاسه کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. لپاره به اول تاسو راشئ خپل ټلیګرام را خلاص کړئ او نو دلته به اول مونږ تاسو چې ده یو نوی چینل جوړوو. نوی چینل به څنګه جوړولی شو؟ راشئ په دغه ایکن باندې به ورته کلیک کړئ. دلته ګورئ مونږ ته وایي چې نیو ګروپ نیو چینل، مونږ ورته نیو چینل انتخابوو. دلته به بیا تاسو راشئ دلته به ورته انتخاب کړئ کریټ چینل. چې کله مو دلته انتخاب کړه په دې اوله خانې کې به تاسو د خپل چینل نوم ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم عمرجان. چې کله مو ولیکه دلته به راشئ دغه عکس ایکن چې کوم درته ښکاري دغه په دې عکس ایکن باندې به کلیک کړئ او دلته به خپل چینل ته یو عکس ورکړئ. یو داسې عکس به ورکړئ چې هغه تاسو دغه چینل ته غواړئ انتخاب کړئ. مثلا زه دغه عکس ورکوم. تاسو به یو عکس دلته راواخلئ. مثلا زه دغه عکس ورکوم او دغه عکس مې چې کله ورکړه په دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. دلته به ستاسو عکس اپلوډ شي. اوس دلته تاسو کولی شئ لاندې ډسکرپشن کې ولیکئ چې دغه چینل څه شي په اړه دی. مثلا ورته لیکم که نه په انګلیسي ورته لیکم this channel for Islamic information. مثلا ما ورته ولیکه دغه چینل چې دی د اسلامي معلوماتو لپاره دی. نو اوس زه راځم پاس په دغه ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک کړئ. دلته به ستاسو سره دغه مهمه برخه راځي. دلته تاسو ته وایي چې دغه چینل پبلیک دی که پرایویټ دی. پرایویټ چینل هغه دی که نه چې تاسو چینل ته چې خلک خپل په لینک باندې نشي راتلی. راځي به تاسو ته به ریکوست راځي، هغې نه پاس تاسو به د چا ریکوست قبلوئ هغه به راځي که نه. نو په پبلیک کې پرېږدئ په اولني کې. نو چې څوک ستاسو په لینک کلیک کړي ډایرکټ به ستاسو چینل ته راځي. دلته به لاندې ورته پبلیک لینک دلته لاندې به یو لینک ورته جوړ کړي. مثلا ورته ولیکئ خپل نوم به ورته ولیکئ د چینل او همدارنګه یو څو عددونه به ورکړي لکه دغه شو. نو داسې به ته دغه جوړی یعنې ته باید داسې وکړې که نه چې چینل چې دی باید خپل نوم چې دی داسې ورکړي چې هغه هر وخت ستا یاد وي. مثلا زه ورته لیکم دلته عمرجان. دلته ګورئ ما چینلونه زیات جوړ کړي دي او ما ته چې کوم دی نور چینلونه نه راکوي، خو آخري برخې همدا ده. پاس په ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک کړئ نو ستاسو چینل به چې کوم دی هغه به جوړ شي. دلته ګورئ دغه چینل زموږ سره چې دی جوړ شو. نو اوس دلته تاسو کولی شئ د دې اسانه لاره زه تاسو ته وښیم چې تاسو د دې ممبر څنګه زیاتولی شئ. اول خو دا چې تاسو هر چینل چې جوړ کړئ لکه مثلا دغه زما چینل کتلی شئ. نو دلته به تاسو راشئ په دغه یو چې دی د سبسکرایبرز ته به راشئ. په اول کې چې دی تاسو دې ته په اډ سبسکرایبرز باندې به ورته کلیک کړئ په دې اولني باندې. دلته تاسو کولی شئ 200 کسان په اول کې خپل چینل ته همداسې پرې اډ کړئ. مثلا تاسو دغه کتلی شئ چې څومره 200 کسانو تاسو زیات نشئ کولی. دغه 200 کسان په حال لپاره باید تاسو دې لپاره اډ کړئ. که په راتلونکي کې بل څوک ستاسو چینل ته راځي که نه نو دغه به پته وي چې یعنې دغه چینل کې یو څوک شته خامخا یو څه لپاره دی. نو تاسو باید دغه رقم ته یو چینل کې 200 کسان ونه اضافه کړئ. چې کله مو اضافه کړه که نه اوس به تاسو راځئ دغه ځای کې تاسو ته دغه خپل د چینل لینک دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به په کاپي لینک باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په کاپي لینک باندې کلیک کړئ نو دې لینک به ستاسو سره کاپي شي. اوس به تاسو راځئ په دلته په ټلیګرام کې به چې دی تاسو ګروپونه پیدا کوئ، غټ غټ ګروپونه پیدا کوئ. لکه مثلا ما سره دغه ګروپ چې په دې کې اوس هم 83 کسان آنلاین دي، د شپې 1 بجه ده. او همدارنګه دغه ایران او افغانستان چې په دې کې 35 کسان او شریف الله په نوم چې کوم دی دې کې 83 کسان نور آنلاین دي. لکه مثلا تاسو به داسې غټ غټ ګروپونه پیدا کوئ او په دې کې به څه کوئ راځئ به دلته به لاندې بیخ ته به راځئ او دلته به د خپل چینل په اړه معلومات لیکئ چې دغه چینل څه په اړه دی. مثلا زه ورته ولیکم چې په دغه چینل کې تاسو ته هر قسمه ایډیټ ښودل کېږي
دغه ورته ولیکئ، یعنې چې هر چې په اړه ستاسو چینل وي که نه نو هغه به ورته ولیکئ، یعنې رښتیني معلومات باید تاسو ولیکئ. بیا به دلته چینل لینک ورته نشر کئ، نو دلته به تاسو راځئ په سینډ باندې به ورته کلیک کوئ او دا به دې ګروپ کې سینډ کئ. بعضې ځایونو کې تاسو سره دغه رقم ته مشکل راځي، یعنې تاسو ته وایي که نه چې تاسو ګروپ ته 20 نفر اډ کړئ، نو تاسو ته میسج اجازه درکول کېږي. نو راځئ پاس په ګروپ هغه په ګروپ په نوم به کلیک کوئ، دلته اډ ممبرز ګورئ، په دې اډز ممبرز باندې به کلیک کوئ او دلته به تاسو د ګروپ ته 20 کسان یا 15 کسان یا 10 کسان چې څومره شرط دي هغه به ورته اډ کوئ. هغه مو چې کله اډ کول نو ستاسو سره به چې کوم دی خپله دلته میسج اجازه درکول کېږي. لکه مثلا زه دې ته لږ کسان اضافه کوم، ګورئ ما دې ته کسان اډ کړم، اوس زه دلته دا ورته سینډ کوم. ګورئ دغه بالکل په ګروپ کې نشر شو، خو څه یو مشکل و چې لینک پکې و هغه کار نه کوو. نو که چېرته بیا هم داسې ګروپونه درته مخې ته راتله نو تاسو کوشش کوئ دغه د ګروپ نوم چې کوم ځای کې په لینک کې شروع کېږي که نه، یعنې هغې ځای نه به دې خوا چې دی دغه لیکلو ران کوئ او دلته به چې کوم دی کومه علامه به ورکوئ، دغه علامه به ورکوئ، دغه علامه دا علامه مو چې کله ورکړه دا به بیا ورته سینډ کوئ. نو چې دا مو کله سینډ کړه ګوره کار یې وکړه، نو بیا چې ستاسو په یوزر نیم باندې چې څوک کلیک کوي که نه، لکه مثلا زه دلته بیا ورته خپل یوزر نیم لیکم، ټیک کامرس سکیلز ورته لیکم. نو چې کله هم بیا ستاسو په یوزر نیم باندې څوک کلیک کوي نو هغه به ډایرکټ ستاسو چینل ته داخلېږي. لکه مثلا دلته ګورئ ما ورته دا ولیکه ټیک کامرس سکیلز، دا وګوره ما په یوزر نیم کلیک کړه ډایرکټ خپل چینل ته راوستم. چېرته لینک نه پرېښوده دغه چل ورسره کوئ. او همدارنګه تاسو باید یو ځان ته خپل ګروپ جوړ کړئ، لکه څنګه چې موږ چینل جوړ کړو په دغه طریقه تاسو هغې نه پاس اپشن کې د ګروپ اپشن ووهئ او ګروپ جوړ کړئ. په ګروپ کې کوشش وکړئ تاسو خپل زیات کسان اډ کړئ او نور ملګري وهڅوئ چې هغه کسان اډ کړي. په دې سره که چېرته تاسو زیات کسان ورته اډ کړئ، ما خپل اول کې دا کار کوم، نو اوس شکر دی الحمدلله زه دغه کار ته بیخي متوجه نه یم، خو بیا هم د ورځې 10-15 کسان زما چینل ته حتمي راځي. نو کوشش وکړئ اول کې دغه کارونه وکړئ چې کله 1000 سبسکرایبر واخته د دې سره تاسو کولی شئ خپل یوټیوب هم مخته بوځئ، لکه څنګه چې ما یوټیوب روان کړی. ما اوله کې ټول یوټیوب چې و د همدې طریقې نه پر مخ وړلو. اوس الحمدلله هم په یوټیوب کې هم په هغه کې واټساپ کې او هم په ټلیګرام کې ښه فالوورز لرم. نو کوشش وکړئ په دغه طریقه باندې تاسو خپل فالوور زیات کړئ، سبسکرایبر زیات کړئ. که چېرته ستاسو په ټلیګرام کې فالوور زیات سبسکرایبر زیات شو نو تاسو ته په راتلونکي کې دغه یوټیوب ته ډېره خوندوره ګټه درکوي، ځکه چې تاسو دلته خپل لینک نشر کړئ د یوټیوب، لکه څرنګه چې زه یې نشم دغه کتلی شئ زما لینکونه. چې دلته تاسو لینک نشر کړئ په دې لینک باندې ستاسو د سبسکرایبر کلیک کړئ نو ستاسو یوټیوب ته ځي، هلته ویډیو ګوري، نو هم د دې ځای نه ګټه درته راځي هم د هغې ځای نه. او بیا په راتلونکي کې تاسو کولی شئ دا مونټایز هم کړئ. زما خپله دغه چینل نه هېڅ ګټه نشته، په یو وخت کې مونټایز وه تقریبا 2 ورځې یې ګټه راکړه، نور یې ګټه رانه کړه، ځکه چې زه زیات پوسټونه نه کوم. چېرته جمعه کې یو یا هغه کې 2 پوسټه وکړم، زیات پوسټونه نه کوم. که چېرته زما ګټه مقصد وي نو ما به هره ورځ زیات پوسټونه کول، خو دا چې ډېر زما نه خوښېږي. نو کوشش وکړئ ملګرو په دغه طریقه باندې خپل ځان ته د ټلیګرام چینل جوړ کړئ، په دغه طریقه ورسره وکړئ. انشاءالله زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم که نه چې په میاشت کې دننه ستاسو د ټلیګرام چینل سبسکرایبر چې کوم دي هغه د 100 نه اوړي، یعنې د 0 نه اوړي، بلکې دغه طریقه تاسو ورسره وکړئ. او ګروپونه به څنګه پیدا کوئ، راځئ یو پاس سرچ ته، چې کله سرچ ته راغلی نو په سرچ کې به دلته تاسو ورته لیکئ که نه، مثلا هر څه چې لیکئ که نه، خو داسې یو نوم ولیکئ پښتو فلم یا بل شي دا ورته ولیکئ. نو دلته به ستاسو میډیا ته راشئ، دلته ستاسو سره ګروپونه راځي، اپس چینلز، دلته چینل چې تاسو ته راځي چینل ولیکئ، دلته تاسو چینل یو دانه چینل وګورئ، هغې چینل کې خامخا نور ګروپونه دوه میشن کړي وي. که ګروپ نه وي که نه مثلا دلته یو بل چینل ته ځم نو دغسې تاسو به ټول چینلونه وګورئ. دلته زه طریقه درته ښیم چې تاسو به ګروپ څنګه پیدا کوئ. مثلا زه دغه چینل ته راغلم، دلته به تاسو راځئ د کمنټ برخې ته، لایف او کامنټ په دغه برخه باندې چې کله کلیک کوئ دلته به تاسو ورته ما که لیکل پیسټ کوئ او دا به ورته سینډ کوئ. چې کله تاسو دلته سینډ کړه دغه چینل ستاسو سره خپله اتومات جوین کېږي، پوه شوئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ ځان ته ګروپونه هم پکې پیدا کړئ. نو دغه طریقه تر اوسه بل چا ته نه ده ښودلې او اکثره خلک یې پیسو ښایي. نو کوشش وکړئ د دې طریقې نه ګټه واخلئ. دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل ټیک کامرس سکیل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نو په الله سپارم، د خدای په امان.